امام شافعي رحمه الله به ویل د دعا د قبولیت د وخت یو خاص وخت هغه د باران د ورېدلو وخت دی. د ډیرو صحابه کرامو حالات ماته د معلوم شوي دي، دغه سیرت دغه ژوند او زندګي څه دا ماته معلومه شوې ده، او د تابعینو او د ډیرو اسلافو چې هغوی به د باران د راورېدلو په ټیم کې خاص دعاګانې د الله پاک غوښتلې. دوستانو نن هغه ځایونه راخلو چې په هغه کې دعاوې قبلیږي. نو یو په هغو کې ټول ماه یا میاشت د رمضان ده، شپه ورځ د روژه ماتو وخت، دغه رنګه د شپې اخرنۍ حصه، دغه رنګه د اخترو شپې او د اخترو ورځې، د روژې د جمعې ورځ، لکه څنګه چې مخصوص ځایونه او مقامات د دعا په قبولیت کې اثر لري، همدغسې وختونه دي. مخصوص مقامات لکه حرم شریف کې دعا څنګه قبلیږي، دغه رنګه چې دا کوم خاص وختونه دي، دا هم دغه شانتي د دعا په قبولیت کې تاثیر لري. د اذان په وخت کې دعا قبلیږي، دا د ابو داود شریف حدیث دی. د اذان او د اقامت در مابین دا ټول وخت د دعا د غوښتلو دی، مشکله دعاوانې غوښتي دي. دا د ابو داود، د ترمذي او د نسائی او د ابن ماجه حدیث دی. او دارنګه د حي علی الصلات او د حي علی الفلاح وروسته خاص کر دغه چا لپاره څوک چې په یو مصیبت کې گرفتاری، هغه که په دې وخت کې دعا وغواړي ډیره مفیده ثابتېږي. په یو مصیبت، په پریشانی، د بل په پور، په ناجوړي کې مبتلا وي، ځان موږ ولې د ځان لپاره او د خپلو بچانو او د ټولو معاشرې او قریبانو لپاره دعا نه غواړو؟ په دعا له موږ څه سزي؟ دعا د عبادات روح دی. بجلی سامان په څه باندې چلیږي؟ په بجلی باندې. د انسان وجود په څه ژوند دی؟ په روح باندې. دعا د عباداتو مغز او بنیاد او روح دی. هغه عبادت بیا هیڅ نه چې په هغه کې پوه نه. تاسو ګورئ د هر مهم کار نه وروسته دعا هم قبلیږي. لمونځ دې وکړئ، حج دې وکړئ، د قرآن تلاوت دې وکړئ، قرآن دې ختم کړئ. دا هر فرض لمانځه څخه وروسته ترمذي او د نسائی حدیث دی، دعا قبلیږي. هر جایز خواست انسان ولري د الله پاک وغواړي، د کامیابی خواست د الله پاک وغواړي، د جنت خواست د الله پاک وغواړي، د صحت خواست د الله پاک وغواړي، د جهنم څخه، د عذاب څخه، د فتنو څخه، د شرور څخه د حفاظت خواست د الله پاک وغواړي. د سجدې په حالت کې په نفلي لمانځو کې دعا تاسو بالکل غوښتلی شئ، نه په فرضي او په واجب کې. د مسلم، د ابو داود او د نسائی حدیث دی. په نفلي لمانځو کې په سجدې کې چې انسان سر الله تکشیر او تسبیحات ویل او غواړه دعا د الله پاک، په فرایضو کې نسی غوښتلی. او دارنګه تلاوت د قرآن څخه بعد نام د ترمذي حدیث دی. او خاص کر کله چې انسان قرآن کریم ختم کی نو یو دعا دې ضرور قبلیږي. او دارنګه څوک چې قرآن وایي د هغو دعا در هغه چا زیاته اوریدل کیږي څوک چې قرآن اوري، خو د اوریدلو وروسته هم دعا قبلیږي. طبراني او د بیهقي حدیث. د زمزم د اوبو د څښلو په وخت کې لوی علما او بزرګانو دعاوې غوښتي دي، الله رب العزت هغه دعاوې درنونه پر ټول امت په شاهد پاتې شوي دي چې دعاوې قبول شوي دي. هغو بیا یادونه م کړې ده چې په دې ټیم کې ما دغه دعا د پاک رب وغوښتم. کله چې انسان مړي ته حاضر شي یا څوک د نزغې د زکندن په حالت کې، په دې وخت کې هم دعا د انسان د قبلیږي. مسلم شریف حدیث دی د سنن اربعه. همدارنګه کله چې چرګ اذان وکړي په دې وخت کې هم دعا قبلیږي. بخاري او د مسلم، ترمذي او د نسائی حدیث دی. کله چې مسلمانان سره راجمع شي د مسلمانانو د اجتماع په وخت کې هم دعا قبلیږي. کله چې مجلس د ذکر وي، د پند وي، د وعظ او د نصیحت وي، د بخاري او د مسلم او ترمذي حدیث دی، هم دعا قبلیږي. کله چې امام وایي په الحمدلله څخه وروسته ولا الضالین، په دې وخت کې هم دعا قبلیږي. موږ تاسو په کار ده چې امین وایي، دا یو سنت عمل دی. زما ګرانو عزتمند ورونو، د خیر او د خیرات او د صدقې څخه وروسته انسان دعا وغواړي. دا هر هغه
د الله د رضا ترلاسه کولو لپاره انسان یو کار وغواړي، د دې ثمره او میوه بیا دا ده چې دعا موږ د الله پاک وغواړو. څه خبر چې کوم عمل زموږ دی د پاک رب په دربار کې قبلیږي، او دا یاد وساتئ چې کوم عمل دی د خدای په دربار کې قبول او مقبول سو منظور سو، ورپسې دعا به ته په سترګو وینې. دعا نه رد کېږي، دی نه دی چې بس تا دعا وغوښتل نو هغه ولاړه لا بس ول. یا به دعا هغه څه چې ته غواړې هغه جایز هغه به درته میلاویږي. که چیرې هغه نه نو د هغو په بدله کې به الله رب العزت درنه یو آفت یو مصیبت یو تکلیف ایسته کوي، او دا به دغه سپر لپاره دغه لپاره سپر جوړیږي، او یا به دا د آخرت لپاره توشه جوړیږي چې د ټولو د آخرت لپاره توشه پکې لویه پیدا پته به د مرګ ما بعد انسانان ته بیا لګیږي. دوستانو درنو ملګرو، کله چې په ورځ د آخرت انسان ته د خپلو کړو دعاګانو بدله میلاو سي، وي دی به ارمان وکړي چې یا الله کاش چې په دنیا مې یوه دعا هم نه وای قبله سوې، د ټولو بدله ماته دلته راکول سوې وای. دنیا خو بس هم تېروي. د همدې خبرې نه تاسو قیاس ورته ولګوئ.